اوریدونکو ستړي مشئ په سلامونو مو هرکلی کوم. د افغانستان حکومت بعد د 11 کسیزې شورا له لوري رهبري کیږي. فارین پالیسي نشریې په یو مطلب کې د خپلو سرچینو په حواله لیکي چې ښایي د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارات له عنوانونو پرته د یوې نوې 12 کسیزې ډلې له لوري رهبري شي او حکومتي چارې به مخ ته وړي. نشریه لیکي چې د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر ملا یعقوب خلیل الرحمن حقانی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، ډاکټر عبدالله حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار انتخاب شوي دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. دغه نشریه همداراز لیکي چې عطا محمد نور او عبدالرشید دوستم ته په دې شورا کې غړیتوب نه ورکول کیږي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې طالبان هم وایي د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره لا هم خبرې او بحثونه روان دي. په بل خبر کې راځي سهیل شاهین وایي داعش افغانستان کې نشته، کوي هم سره نشي پورته کولی. د طالبانو یو تن بیان سهیل شاهین له پریس ټي وي سره په تازه مرکه کې د وروستیو تحولاتو او راتلونکو اقداماتو په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې د داعش حضور په اړه نظر څه دی ویلي. لومړی خو داعش افغانستان پدیده نه ده، بله دا چې داعش ډله په افغانستان کې د دوی له لوري له منځه وړل شوې ده. یو شمېر یې چې په بن کې وو ښایي پټ شوي، خو ډاډ یې ورکړی دی چې سره نشي پورته کولی. هغه د راتلونکي دولت څرګندوالي ته په اشارې زیاته کړې چې په راتلونکي دولت کې به ټول افغانان خپل ځانونه وویني او دوی په واقعیت کې داسې یو منځلاری دولت جوړول غواړي چې له سیمې او ټولې نړۍ سره دوستانه اړیکې ولري. شاهین د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له امریکا به د 20 کلن حضور تاوان وغواړي وویل دا د امریکا اخلاقی مسؤلیت جوړیږي چې د افغانستان د 20 کلن اشغال په بدل کې دغه هیواد په بیا رغونه او دغه راز د سولې ټینګښت برخه کې مرسته وکړي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام د ښځو د حقونو په اړه ویلي چې په ډیرو سیمو کې د نجونو ښوونځي فعال شوي او هغوی خپلو ټولګیو ته ځي. ښځینه ښوونکي هم خپلو دندو ته دوام ورکوي او دوی د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو له ورکړې انکار نشي کولی. له لیدلو مو مننه دوستانو. په اخر کې یادونه کوم زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.